که چرته کې د ډلو ټپلو کې خیر وې والله که دا زمونږ دین داسې څه نشي شوی دی نو رڼا یوه ده او تیارې ډېرې دي ټیم په ټیم باندې ډلې تفریقي پیدا کېږي او بیا زمونږ پاکستان کې الله دې رحم وکړي دلته خو چې څوک اسم کار کوي نو یو یې د دین په جامه کې کوي پاکستان کې که ته غواړې چې زه ځان کامیاب کړم ته به پټګې په سرې او د دین په نامه باندې به کار کوې نو چې کله ته د دین په نامه باندې اواز پورته کړي نو په لکونو خلک به تا پسې روانېږي دا په پاکستان کې دا منلې شوې خبره ده نورو ځایونو کې داسې نشته دی ته چې خلکو له دوکه ورکې ته چې بزنس کې او خلکو نه پورې پیسې راټولې په دغه جامه باندې به راټولې او په دغه نامه باندې به راټولې دا منلې شوې خبره ده خو که ته د انګریز په ملک کې د دین خبره کوې نو خلک تا نه دلیل غواړي هلته ته مسلمان هم نشي دوکه کولی او کافر هم نشي دوکه کولی هلته کې تا نه کافر هم دلیل غواړي نو هغې تا سره دا نه مني چې دا فلاني ویلي او فلاني استاد صاحب ویلي او فلاني شیخ صاحب ویلي او فلاني امام صاحب ویلي او د جومات ملا ویلي هلته کې به ته نیغه د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پیش کړې او که مسلمان ته هم دغه خبره کوي هلته کې به ته د الله او د نبي خبره پیش کړې هلته تا سره څوک نور څوک نه مني ځکه هغې خلکو له پته ده چې یاره دین چې راغلی دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی جبريل علیه السلام چې راغلی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته په چا باندې نه راغلی